ملګرو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو دا اوس تاسو کوم ویډیو ګورئ تر دغه لاندې دغه سور ته سبسکرایب بټن ووهئ او بعد له سبسکرایب څخه دغه د زنګ نشان هم ووهئ تر څو زموږ د چینل هره ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته ورسېږي. کوم ویډیو لایک کړي نوي ویډیو هم لایک. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسو به هم روغ او جوړ اوسئ. ملګرو، نن یو ځل بیا د پښتو انلاین یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به تاسو درښیم چې څنګه ډول کولی شو موږ خپل ځان ته کلیکان وکوو او بل د ایډمو یعنې د دغه اپلیکیشن مکمل طریقه او مکمل کار به هم زه په نننۍ ویډیو کې تاسو ته درښیم. ملګرو، تر هر څه مخکې تاسو ته وایم که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او ملګرو، که غواړئ چې موږ سره د ایډمو په کورس کې ګډون وکړئ نو دلته پلای لیست ته راسئ. دلته موږ شپږ ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، هغه وګورئ. د اکاونټ جوړولو ویډیو به زه په وټساپ باندې تاسو ته درولېږم. نو ملګرو، که لومړی به موږ ګوره خپل ځان ته کلیکان کوو، لومړی به موږ سیټینګ ته راشو. ملګرو، دا ډېره جالبه ویډیو ده. ملګرو، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. ملګرو، چې کله موږ سیټینګ ته راغلو ملګرو، نو په سیټینګ کې به موږ دغه اکاونټس به پیدا کړو. دا د کلي علامه چې ګورئ ملګرو، دا خطه چې پیدا شوله ملګرو، دغه اکاونټس باندې چې کله موږ کلیک وکړو دلته به ګوګل وکلیکو، یعنې ګوګل به ووهو. نو له ګوګل څخه کوم ایمیل کې موږ اوس ایډمو خلاص کړی نو هغه ایمیل به موږ کلیک وکړو. نو ما خدای دا کړې ده چې مثال په یو ایمیل باندې مې ایډمو هم جوړ ده، یوټیوب هم، نو بیا هم کیږي خو باید په یو مې نه وای جوړ. نو ملګرو، کوم ایمیل تاسو ایډمو جوړي هغه به ووهئ. هغه موږ کله دلته به بیا مور اپشن ووهئ، د افسر کې دغه خطه چې پیدا شو ملګرو، دغه مور اپشن موږ کله دلته به ریموو اکاونټ به ووهئ. ریموو اکاونټ دلته به ریموو اکاونټ پسې ووهئ ملګرو. دا موږ کله ووهلو نو دا اکاونټ راځي. نو اوس ګورئ ملګرو، دا اکاونټ له منځه ولاړو. دوه اکاونټونه پاتې شول، مخکې درې اکاونټونه ول، اوس دا یو اکاونټ له منځه ولاړو ملګرو. تاسو ښه ورته وګورئ. نو زه اوس تاسو ته طریقه درښیم ملګرو. تاسو ویډیو خالي راسره وګورئ تر اخره پورې، انشاءالله پوهه به سئ. ملګرو، کله مو چې اکاونټ ریموو کړو یعنې ختم کړو نو دلته بیا راشي اپلیکیشنز ته به راشي، اپلیکیشن ته. نو دلته چې اپلیکیشن ته کله راغی ملګرو، نو دلته به اپلیکیشن منیجر پسې ووهئ ملګرو. ځینو کې ایپس لیکلی، ځینو کې ایپ منیجر لیکلی، نو هر یو شي دې ته به راشي. دلته به دغه اډسینس دا اډسینس دا به کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوي ملګرو. دغه کلیکانو طریقه هم په دغه کې درښیم. دغسې به کلیکان به هم په دې طریقه کوئ. لومړی به دلته راځئ، دا به کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوئ. دغه اډسینس نه، دا نور اپشنونه، نو دا به کلیر کیچ او دا کلیر ډیټا کوي. خو اوس موږ خپل ځان ته کلیکان کوو، باید دا هر څه کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوو. نو دا مشکله کلیر کیچ او کلیر ډیټا کو، دلته باید براوزر هم کلیر کیچ او کلیر ډیټا کو، یعنې هغه هم کلیر کو براوزر. دلته به منیج سټوریج پسې ووایو. منیج سټوریج مې کله دلته وواللو ملګرو، لږ صبر به ورته وکړم، د صفحه کمپوټینګ کیږي ملګرو. نو دلته کلیر آل ډیټا یعنې ختمه شوه. نو دغه چې کله وسولو بیا به له دې وروسته ملګرو تاسې باسي مثال هغه کوم وي پي این چې تاسې کاروئ او وي پي این به خلاص کړئ او کوم اپلیکیشن چې دغه هغه به هم کلیر کیچ کوي، وي پي این به هم کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوي. خو له ما سره اوس وي پي این یا کوم بل اپشنان نشته ملګرو چې هغه زه کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوم. نو ما سره خالي دغه اپشنونه دي. نو ملګرو، زه به اوس هغه اپلیکیشن انسټال کړم، خپل اپلیکیشن. نو ملګرو، چې کله مو دغه هر څه کلیر کړل او هغه اکاونټ مو هم ریموو کړو، نو بیا به دلته تاسې په موبایل کې به ملګرو دلته راشئ د سیټینګ ته ملګرو. دلته چې کله تاسې د سیټینګ ته راغئ ملګرو، دلته تاسو به لیکلی ګوګل، خو زما په موبایل کې دلته نه دی لیکلی. ما موبایل سیټینګ به دلته ګوګل لیکلی. نو تاسې هغه ګوګل ته چې کله ورننوځئ ملګرو، نو تاسې چې هغه ته ورننوځئ تاسې به دغسې اپشن راشي. له ما سره دلته ده، خو تاسو سره به هلته وي، حتما به وي پرې ګوګل لیکلی وي. نو دلته بیا په هغې باندې بیا په ایډس باندې کلیک کوئ. نو ټول دا رقم ده، خو هلته ما په موبایل کې صرف دلته ده، هلته هغه کې هلته ده. نو دلته به ریسیټ ایډورټایزینګ آی ډي به ووایو ملګرو. دلته دغه ریسیټ ایډورټایزینګ آی ډي به بدله شي. کله چې ریسیټ ایډورټایزینګ آی ډي بدله شوه نو بیا به دلته راشي، دغه وي پي این به کنیکټ کړئ ملګرو. کله دغه ریسیټ ایډورټایزینګ آی ډي بدله شي ملګرو، دا به بدله کړئ. ما موبایل کې مخکې نه ښکارېده. نو داسې کله بدله شي ملګرو، بیا به تاسې راشي وي پي این. کوم وي پي این چې تاسو سره موجود، ما سره اوس یوګا وي پي این ده. ټربو هم ښه وي پي این ده، خو سمې طریقه سره وکاروئ. خو یوګا بیخي ښه وي پي این ده. نو زه اوس مهال یوګا وي پي این کاروم. نو بیا به تاسو راشئ وي پي این به کنیکټ کړئ. نو لږ به زه دغه ویډیو سکیپ کړم. نو دلته به دغه سویچ ریژن ووهم، سویچ ریژن. نو دا مشکل ول دلته ګوره زیات ملکونه دي، یونایټډ سټیټ ده، کاناډا ده، جرمني ده، هر څه دوه دوه دي. ډېر ښه وي پي این ده دغه.
مثلا زه کلیکان کوم له کاناډا څخه، نو دغه یوګا وی پی ان به اوس کنیکټ سي. نو دلته کنیکټینګ اوس لیکل کېږي ملګرو، تاسې اوس ګورئ کنیکټ کېدل طریقه یې دا ده. نو لږ صبر ورته وکړو ملګرو. دغه یوګا وی پی ان زه دا کنیکټ کړلو، نو دلته ایډز راغی، اعلان ما لرې کړلو ملګرو. دغه یوګا وی پی ان کنیکټ کړلو، نو زیاتره ملګري په دې باندې نه کېږي ملګرو. دلته چې تاسې کله دا راکښته کړئ دلته ګوره دا کلي دا وینئ یوګا سم دا وینئ کلي علامه ده ملګرو. داسې نه وي بیا مه کوئ، بیا وی پی ان نه ده کنیکټ، وی پی ان باید سم کنیکټ شي. نو دلته اوس زه خپل اپلیکیشن ته راځم. کوم اپلیکیشن دا ملګرو ما اپلیکیشن د وفادار خان داسې ته معلوم هم ده. نو زه اوس خپل یو باندې کلیک کوم. نو دلته زه اوس راځم ملګرو. زیاتره ملګري به دلته زه تاسو ته اوس روشن د لیست د ایډونو سره راواړي. دلته پورته به هم یو ایډ راغی، دغه دا دا دوه ایډونه چې راغلي اعلانات چې راغلي، په دغو به کلیکان کول. په دغو کلیکان مه کوئ ملګرو. دا خطونه چې دي په دې باندې کلیکان کوئ. دلته په هر یو کې څلور ایډونه دي ملګرو. تاسو اوس وګورئ چې تاسو ته ښکاره کړم، څلور ایډونه په هر یو کې شته. نو څلور ایډه په دې کې ول. دلته ګورئ ملګرو اوس په ځینو کې نه راځي، خو هغه په مشکل نه لري، په نورو په ځینو کې راځي، په ځینو کې نه راځي. ګورئ دلته دا بیا راغی، دا درته وګوره. بیا پرې راتېر شي، په هغه کومو کې چې نه راغلل هغوی کې هم بیا وروسته راځي. لومړی نه راځي، بیا له وروسته راځي. نو دلته تاسې په هر یو کې شته ایډونه ما کتلي دي، ما استعمال کړی دی، په هر یو کې راځي، خو صبر غواړي. نو دا هغو ایډونه ول ملګرو، دا په دې خاطر راځي ملګرو. ما سی ټي آر ډېر زیات پورته دی ملګرو. تاسې داسې کوئ چې لومړی څلور ایډونه اوس ما دلته تېر کړل، مثال څلور امپریشنه دلته ګوري. دا غټ ایډونه دم اکاونټ ختموي که خراب کړي کام وکړل، دغه ډېرې زیاتې پیسې هم ورکوي. نو څلور دا مثال ته 12 ایډونه تېروئ بیا یو کلیک کوئ. مثال 12 ایډونه حتما تېروئ بیا یو کلیک کوئ. ګوره ملګرو ځینې یا یې مخته نوي امپریشن یا نوي اعلانات نه راځي. ما ته څومره نوي اعلانات راځي. نو ما اوس نه دا امپریشنان راویستل، دا مې د 10 امپریشنه 11 امپریشنه، دا مې 12 ایډونه یا کلیکان راویستل. نو اوس به باید زه یو کلیک وکوم. اوس به ګورئ ملګرو زه اوس تاسو تر مخ کوم. دلته مثال دلته یو کلیک کوم، دا یو کلیک کوم ملګرو. نو ملګرو دلته به تاسې په براوزر کې دلته وګورئ ملګرو. دغه لیکه چې دا وینئ دا لیکه روان شو ملګرو. دا باید تر سره پرې ورسېږي، یعنې ختمه شي. داسې نه شي ختمه، بیا چې تاسې 10 منټه وګورئ تاسې ته پیسې نه درکوي، او دا زر ختمېږي. خو که دا ختمه شوم بیا به هم 3 منټه یا 2 منټه به حتما صبر ورته کوئ تر څو تاسې ته ښه پیسې درکړي. نو ملګرو ګورئ دا ما یو اعلان کړی و ملګرو، دا لیکه پرس و ملګرو. بیا یې هم زه مثال کوم، ګورم یې نور یې هم ګورم چې دا څنګه کېږي. زه یې بیخي زیات ګورم، نو څومره زیات ګورئ هغومره به پیسې زیاتې درکوي. دا د فیسبوک اعلان ولو، نو هغه اعلان ما اوس خلاص کړو. دا د ما آی ډي هر شی راواړول ملګرو، تاسې دلته وګورئ. نو ملګرو په دې طریقه باندې به کلیکان کوئ. لومړی به هغه مثال هغه اکاونټ په هغه طریقه باندې ریموو کوئ، بیا به هر څه کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوئ. بیا به له هغه وروسته بیا به وی پی ان کنیکټ کوئ. بیا به له وی پی ان وروسته بیا دغه براوزر هر څه به کلیر کیچ کوئ. بیا به له هغه وروسته به وی پی ان کنیکټ شي. وی پی ان وروسته بیا راشي کلیکان ورته ایډورټایزینګ آی ډي مو نشي هیر ملګرو. اوس مثلا ما دا یو کلیک پوره کړلو، نو زه اوس بیا تاسې درښیم. بیا به له وروسته بیا هم دغسې کار کوئ. مثال دا یو کلیک ما پوره کړلو، وبخښئ ملګرو، دا کلیک مثال ما پوره کړلو. نو اوس باید زه لومړی دا وی پی ان ته ورسم. وی پی ان ته چې کله ورغلم دا به زه باید ډسکاونټ کوي، یعنې ډسکنیکټ کړم، له کنیکټ څخه یې باید وباسم دا وی پی ان. نو زه به دغه ډسکنیکټ کړم، یعنې مثال له کنیکټ څخه به یې وباسم. وبخښئ دغه وینئ ټاپ ټو ډسکنیکټ، نو دا هغه له کنیکټ څخه ووتو ملګرو. نو دغه کله له کنیکټ څخه ووځي ګورئ ملګرو دلته ورته وګورئ. اوس هغه کنیکټ یو شی هم نسته، مخکې ګوره بل رقم ولو. نو دا به له کنیکټ څخه یو ځل وباسئ په دې طریقه باندې، او بعد له دې څخه به بیا تاسې راشئ نو هغه ته سیټینګ ته به راشئ، اپلیکیشن منیجر ته به راشئ. نو اپلیکیشن منیجر ته چې تاسې کله راغئ اپلیکیشن ته، اپلیکیشن منیجر کې بیا هماغه براوزر هر څه به کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوي. مثلا زه دا اوس بیا کوم کروم براوزر کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوم. نو بیا هم په هماغه طریقه باندې ورلویږي، ایمیل ورلویږي. بیا هغه زاړه ایمیل چې تاسې کوم ریموو کړلو، چې کله ریموو اکاونټ چیک کوئ، مثال زر یې مه چیک کوئ، 3 4 5 ورځې کلیکان کوئ بیا چیک کوئ، بیا هماغه ور واچوئ بېرته به خلاص شي درته. دا لږ صبر ورته وکړو ملګرو. دا څنګه کېږي، لږ انټرنیټ هم سلو ده، موبایل هم سست ده. نو دلته دا
کلیر کیچ او کلیر ډیټا کولو. نو بیا له دې څخه موږ کوم اپلیکیشن چې کارولی ګوره یوګا وي پي ان ما اوس استعمال کړی دا زه باید کلیر کیچ او کلیر ډیټا کړم. نو بیا د دې څخه به هغه کوم اپلیکیشن چې ما اپلیکیشن دی دا به هم باید کلیر کیچ او کلیر ډیټا کړم. بعد له دې څخه دغه مې چې کله وکړو دلته چې انټرنیټ براوزر راځي هغه به هم کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوي. نو دا مې چې هر څه کلیر کیچ او کلیر ډیټا کړل بیا به راشي هغه ایډورټایزینګ آی ډي خو تاسو سره په سیټینګ کې د خو له ما سره به دلته وي دغه د ګوګل ایډز یعنې ګوګل ایډورټایزینګ آی ډي. نو ملګرو دغه آی ډي به هم ریسیټ ایډورټایزینګ آی ډي دا به هم بدله کړي. نو بیا استوانه تر رسیږي انشاءالله مشکل به نه وي. ما په دې طریقه باندې به ځان ته کلیکان وکړئ. دا ما په دې خاطر باندې کړی چې یو ملګري به کلیکان کول یو به نه کول بیا به یو کله خفه و کله بل. نو تاسې په دغه یو موبایل کې خپل ځان ته کلیکان وکوئ انشاءالله طریقه به مو خوښ شوي. تر بیا تر بلې ویډیو بیا هم زه ستاسو سره نه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان.